أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم حاضرینو، موږ تاسو رمضان کې دویمه عشرې نم په وتلو کې اخرنۍ عشرې ته ور داخلېدو باندې دا عمر موږ تاسو ته تنبیه راکړي په زر زر تېرېدو. رستو عشره را روانه ده. د دې عشرې رمضان کې څه خصوصیات دي چې هغه په مخ کې عشراتو کې هغه خصوصیات نشته. دا وجه وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ټول رمضان کې د الله تعالی عبادت به کو چې اخرنۍ لس ورځې براله پاغي کې با رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې په نسبت باندې عبادت په نورم ډیر کو. حدیث د عائشہ رضی الله عنها ده اذا دخل العشر وکله چې اخرنۍ لس ورځې رالي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با احيا الليل وشد مئزره وايقظ اهله. درې کارونه به پکې وکړه. یو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ټول شپه عبادت پاږي کې کوه. عام اوقات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول شپه عبادت نه کړه. اګي رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د کېدو ما عبادت پم کو. وجدار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ورځم تعلیم کو، دعوت به کو، تربیت به کو د صحابه. د شپې به څه خوب کو، څه عبادت کو. لیکن رمضان کې وا د دې روایت مطابق احیا الليل ټول شپه به په عبادت باندې رونه کړه. دیمه ایقظ اهله رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل کور والام په دې کې د خوب را پاتول. نبی صلی الله علیه وسلم با په نور کال کې خپل کور والا عبادت تر پاتول. حدیث د عائشہ رضی الله عنها کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بمونږ کو چې کله اخر کې وو ته تر پاتې شو زمم را پاتولم. روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د شپې را پاتې د کېناس ویل ماذا انزل الليله من الخزائن او ماذا انزل الليله من الفتن. نن شپه څونه فتنې رااله، نن شپه څونه خزانه د رحمت الله نازل شي. الله ما تو خذله ویل من يوقظ صواحب الحجرات. ما چې دا کوي بیان دا به څوک را پاتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عام اوقاتو کې اهتمام کو. موږ بم په کور کې د خپل بچو داغه د هدایت، داغه د دین، داغه فکر به موږ تاسو سره د عبادتو فکر به موږ سره غفلت طرف روانو داغه فکر به موږ کو. لیکن په دې رمضان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام کال په نسبت باندې ډېر اهتمام کو. اقضا له او شد میزرغو. شد میزر ظاهری معنا غدا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل لنګ کلک کو تړلو او ځان به عبادت ته بالکل تیار کو. خو کې موږ تاسو ته ملا تړل وایو، ولکه ملا او تو تړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چا په کې معنا دا کړي چې په دغه شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور والا سره غ صحبت هم پرې قصو دیر پاره چې ټول اوقات د الله عبادت طرف ته فارغ کی پاغي کې ولګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر رمضان کې دا کار کړه. هغه د رمضان په اخرنۍ کې یو خصوصیت هغه ده چې د کې یو شپه راځي چې ایت ليله القدر وایي. او ليله القدر دا داسې یو شپه ده چې الله دې له داسې خصوصیات ورکړي چې نور شپه نه دي ورکړي. ليله القدر ته خو یاد دي د وجه نه وایي
دا شپه ډیره مکرمه عزتمند ده، قدر نه ماخوذ ده، احترام ته عزت ته وایي. دا عزت میاشت ده، ځکه خصوصیات کې لکه وروسته بیانوم. او یا قدر ضیق نه ده، تنګسیا ته وایي. دا شپه د لیلة القدر ځکه وایي بدون مقدار کې ملائک د اسمان نه راکوز شي چې د ازمکه ته تنګ شي. تنزل الملائکه فیها والروح، ملائک به کې راکوزیږي، جبرئیل هم راکوزیږي. په دې شپه باندې دونه ملائک راشي چې ازمکه د هغې نه تنګ شي. نو ځکه ورته قدر وایي. یا قدر د تقدیر نه دی. په دې شپه کې د انسانانو د ټول کال تقدیر لیکل کېږي. یو د ټول عمر تقدیر ده، یو د کال ده، یو د هفتې ده. نو عمر د ټول کال تقدیر ده په وخت د پیدایش کې ولیکل شي. کله چې حساب کې چول کېږي بیا هر کال د انسان باندې کوم حالات راځي هغه را جدا کړی شي په دې شپه د لیلة القدر باندې. او بیا اب تک چې دا کم کارونه کوي دا ته را جدا کړی شي. یا یفرق کل امر حکیم زیارت پر ورځ باندې را جدا کیږي. دیو جن دې لیلة القدر وایي. هغه دې لیلة القدر فضائل الله دې شپې له ور کړی، نور شپو لا فضائل نشتا. یو فضیلت دا ده چې په دې کې الله تعالی قرآن نازل کړی ہے. یا ټول قرآن مکه د عبد الله ابن عباس قول هم تاسو اوریدل چې دا قرآن الله یو ځل د لوح محفوظ نه نازل کړی دی اسمان د دنیا ته. دلته یو کور دی ته بیت العزه وایي. په یو ځل باندې د اسمان نه ال تراغه دا په لیلة القدر کې وشو. او دا غینه لګی سا دغه لیلة القدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دام په دقه شپه کې رال په لیلة القدر کې مراغله او لګم په لیلة القدر کې راغله. او یا لیلة القدر کې دی نزول شروع شوه ده. دا عظمت ته د شپې لیلة مبارکه متویله شوه، لیلة القدر متویله شوه. دویم فضیلت د شپې دا ده په دې شپه کې بے انتہائی تعداد ملائک را گزی کی دنیا تا. تنزل الملائکۃ فیہا والروح، روح جبرئیل علیہ السلام دے. عام ملائک دیدارا گزی گی. مومنانو ته دعاګانې کوي څوک چې په عبادت کې لګي آئی. دریم خصوصیت د شپې دا ده په دې شپه کې شیطان فساد نشي کولای. سلام هي حتى مطلع الفجر بمعنى قطاده د نور نقل لا سلام معنا دا چې په دې شپه باندې شیطان شرارت نشي کولای، فساد نشي کولای. دغه ټول علاقه د ملائکو نه ډکې. دې په دې شپه باندې شیطان فساد شرارت کولای نشي. ډېر د سلامتیا شپه ده. او بل غټ خصوصیت په دې شپه کې دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دې شپه کې چا د الله عبادت وکړو ثواب یې ګڼلو اجر او ثواب غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینه ټول ګناهونه به الله معاف کړي. دا په دې شپه کې دا خصوصیت ته په نور شپو کې نشته. او بل خصوصیت د دې شپې دا ده د ټول کال تقدیر په دې شپه کې کیږي. فيها يفرق كل امر حکیم. دې کې د ټول کال تقدیر په دې شپه لیکل کیږي. دا انسان ما سکال سکی کله بمری پلان کې ورځ بمری پلان کې ټیم بمری کال بسر تر رسي کم کارونه وکي کم باندې کوي. دا غټ تقدیر نه په دې شپه باندې دا کوټه د کال تقدیر را جدا شي. د لیلة القدر کې دا کیږي. دا لیلة القدر راجع